ورحمة الله وبرکاته. وروره ځمکه لا چا نه ده اخیستې، ځمکې ګزارش خلکو ته ورکړل کېږي او کومې پیسې چې راوړل شوي په دې باندې به موږ ابادي کوو. ښه الحمدلله دا د داسې خلکو پیسې دي چې چا چې ورکړي هغې ته به حسابي ورکوو. ځمکه به موږ ته ملت راکوي، ځمکه به موږ ته نظام راکوي او شفاخانه هم دې ملت ته جوړېږي. صحیح ده. ځمکه لا اوسه پورې چا نه ده اخیستې. کوشش وکړئ چې چا زړه مه ماتوئ. جوړ سئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. قدرمن ورونو، الله دې وکړي چې ټول روغ جوړ سئ. کوشش وکړئ چې تاسو یو اتفاق او یو اتحاد مثبت طرف ته لاړ شئ. ځمکه نه ده اخیستل شوې، د ځمکې مالک ولاړ دی، قیمتونه یې ویلي دي. ځمکه چې اخیستل کېږي وزارت عدلیه، وزارت سیتامه، ریاست برق، ښاروالي، وزارت ښارسازي، دا ټول په موجودیت کې دا قرارداد لیکل کېږي، د دې بنیاد کې ښودل کېږي. اول زه ولې ځمکې باندې پیسې ورکړم؟ ځمکې به ګورو، خلکو ته به ویو، بعد د هغې نه بیا موږ چې اقدام کوو هغه به دا خلکو چې چا پیسې کړي هغې خپله کمیټه ده، هغې مشران چې کوم غټ ډونیټ پیسې کړي هغې به راځي دا به پیسې ورکوي ورته. صحیح ده. اوسه پورې ځمکه نه ده اخیستل شوې ورور محترم. او بل زموږ کوشش دا دی چې موږ ته ځمکه امارت اسلامي راکړي، وقف کړي. موږ په دې کوشش کوو. او علیکم ورحمة الله وبرکاته. قدرمن ورونو، الله دې وکړي چې ټول روغ جوړ سئ. کوشش وکړئ چې تاسو یو اتفاق او یو اتحاد مثبت طرف ته لاړ شئ. ځمکه نه ده اخیستل شوې، د ځمکې مالک ولاړ دی، قیمتونه یې ویلي دي. ځمکه چې اخیستل کېږي وزارت عدلیه، وزارت سیتامه، ریاست برق، ښاروالي، وزارت ښارسازي، دا ټول په موجودیت کې دا قرارداد لیکل کېږي، د دې بنیاد کې